طالبانو دولتي کارکوونکو ته د ګیرې پرېښودلو او خولۍ یا لنګوټۍ پر سرولو امر کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوشنبې پر ورځ پلازمینه کابل کې د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکو ته ویلي له دې وروسته باید ګیرې پرېږدي او له لنګوټو او افغاني لباس سره دفترونو ته ورشي. د طالبانو په حکومت کې سرچینو هم بي بي سي ته تایید کړی چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې تړاو دولتي کارکوونکو ته جدي سپارښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې بي بي سي پښتو پاڼې ته وویل د دوشنبې پر سهار دفتر ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف کسانو لخوا ودرول شو. یا د سرچینه وایي چې دې کسانو لخوا ورته په کلکه سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږده ږیره پرېږدي او خولۍ یا لنګوټه په سر کړي. په ورته مهال د رویټرز خبري اژانس هم د سرچینو له قوله د طالبانو د دې وروستي ګام پخلی کړی دی. یاد اژانس وایي طالبانو دولتي کارکوونکو ته ګواښنه کړې چې که د ګیرې لنګوټي او لباس په تړاو د دوی پر امر عمل ونه کړي نو له دندې به ګوښه کړل شي. طالبانو رسما د دې پرېکړې په تړاو کوم اعلان یا وضاحت نه دی کړی او په دې تړاو یې د بي بي سي پوښتنې ته هم ځواب نه دی ویلی. یاد دې وي چې طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د ګیرې او کالیو په اړه سخت دریځ درلود او په ټول هېواد کې نارینه اړ و چې ګیرې وساتي او خولۍ یا لنګوټه پر سر کړي. قدرمنو لیدونکو تاسې د طالبانو دا اقدام څنګه ارزوئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.